هاي سودي سبچه رالی دا بچه دا سامان من لراوړ ښه جوانو کبابو میارو هغه دې سکلوي دې مې یو جوړه د یوه جوړه خو واله که نه د یوه جوړه واله او بله جوړه به په غټ اختر کې تېره کړم نه او هندوانه له راوړم بچی کیلي او مڼې او خټکي هر څه خو مې له راوړي دي یا بچی دا خو واله که نه دا وایي چې شابه نور دله بیا راوړم واله شابه ښه سړی نور کپړې مې نه راوړم او نور مې راوړم شابه بچی شابه واله څنګه یار وګوره نور هر څه مې ولې راوړه کپړې بوټونه په دا نه و هغه او دا نه و دا دا صحیح ده نو څه به ووایو بابا تا نه کباب راوړي نه دي میان راوړي نه دي جوانه راوړي او هېڅ هم دې نه راوړي یاره بچیانو تاله خو ما دونه هر څه راوړي دی بل له سبا راوړم که نه میان دونه هر څه چې راوړم په یو ځای بیا خوړی شي تاسو بچی داسې مه کوئ تاله ما ګوره هر څه راوړي دي چې تا څه د خولې نه ایستلي ما له راوړي خو اوس میان او دا بل له بیا بله ورځ راوړم بچی دا خو اوس خوره شابه بچه اوس دغه ډېر هر څه ډېر دي دوا وکړه شاباله یاره ځان ته څه ټیم دی یار 3 سکنډ یې ورته څه یار صبر نه کېږي یار څه به خورو پیله دا به خورو که دا به خورو که دا به خورو پیله دا خورو یا زم پیله دا خورو بیټا دا خورو زه یا ځان ته لږ ټیم ده چې دا وشي که نه باباجان یا خانسید کاکا لري سمر سره وړي وو خټکي او کیلي او مڼې سره وړي وو هغه زوی له جوړې مو سپلي هر څه واخیستي زموږ صرف دا یوه چکني ده بچی هغه مالدار دي زه خو مزدور سړی یم دیاړي کوم نو دیاړي کم ده خو یو کس ته مې پیسې دي د دیاړۍ چې هغه راکړي جو تاسو له به هم د هر څه راوړم او دوا وکړه څنګه ښې اختر لري کپړې اخیستي که نه څه دې اخیستي ما خو هر څه اخیستي پلا ابو راله واسکټه واخیستې او بوټان یې م راله اخیستي او کپړې یې م راله اخیستي وایي بله جوړه بل اختر له والم غټ اختر له اور څه یې راله اخیستې ښه پوره ما ښه ځان پیټ پاټ کړی او تا ما د پلار وایي مزدوري نه میلاوېږي زه خو مزدور سړی یم ویې چې مزدوري راته میلاو شوې بیا به دله ووالم هغه ویلي به ویل زما دا نشته زه چپړې مې په دې چپړې کپړو کې اختر وکړم په دې کې السلام علیکم وعلیکم سلام بیټا څنګه ښه ته خو خفه یې ولې چې خفه ښکارې بیټا تا ماله هر څه اخیستي واسکټ هم دې راله اخیستی 2 جوړې جامې خو یوه جوړه راله ماله چې هېڅ هم راله ماله ګل ماما زوی دی امجد هغه نه کپړې شته سکا چپړې دي خونګې کلر شوي دي او شلېدلي دي مکمل او راګنډلي دي والا هغه له کپړې والا او هغه له څه سرسایه مرسایه ورکړه زما ماف کړه ما تا ته کپړې راله والا ورسه صحیح دی بیټا دا ډېر ښه سوچ ته وکړه داسې د خلکو ته نورو خلکو ته ګوره خپل دغه ته مه ګورئ فرمایشونه دونه غواړئ چې دا واغه واله د خلکو د چپړو دغه درک نه لګي او داسې ښه سوچ کوئ شاباش بیټا دغه شان ښه سوچ دی وکړه ښه چې زه ورشه منډه د دغه د میګل ماما زوی راوغواړه او شابه چې راشي چې زه وینم دا څوک دی ورشه بیټا بابا جان دا دی هغه هلک دا دی بخیر څنګه یې بچی ښه خیر دی او څنګه اختر له داسې کپړې او دغه اخیستي که نه نوي یې اخیستي په دې تیارو کپړو کې ما ورته ویلي وکړه چپړو دې چپړو کپړو کې وکړه زه بچی ستا پلار هم مزدورګار سړی د هغه به وس نه کېږي زه خیر دی بچی خفه کېږم او ورېږه ښه زه تاله دغه دا خرچه در کوم په دې به ځاله ښه ښکلې کپړې والې صحیح ده دا روژه د اختر را روان دی ښکلې کپړې به والې او ښکلی پیزار به ځان له والې او خفه کېږم ښه بچی دغه واله او شابه ښکلې اختر ځان له وکړه ښه
پیسې راکړې سرسایه او زه به پرې ځان له اوس کپړې والم کپړې هر څه ورته ووالم